بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت مونږ د خیبر په ګراوند کې روان یو چرته کې چې د قومي پښتون قومي جرګه کېږي، پښتون راټولیږي. نو ډېر تکلیفات هم ځوانانو مشرانو تېرم کړ. د تېرې شویو 8-9 ورځو راهیسې په مشرانو په ځوانانو باندې ښه تکلیفات هم تېر شول. دغې باوجود په دې باندې 3 وخته 3 اټیک هم وشو چې په هغې کې په اوله ورځ باندې هغه هم په توره شپه پکې شیلینګ وشو. ډېر ځوانان پکې زخمیان شوي هم وو، پکې خوږ شوي هم وو، تکلیف ورته رسېدلی وو. ورسره بیا هم په 2 په سره ورځ پکې وشو چې په هغې کې ډېر زیات شیلینګ هم شوی وو. نو په هغې کې هم ډېر ځوانان خراب شوي وو. خو له بده مرغه چې څه ورځې پکې هم تېرې شوې، بیا هم د ګورنمنټ لخوا د پاکستان ریاستي ادارو لخوا ورسره د پولیس او چې کوم د ګورنمنټ لخوا په هغه باندې اټیک هم وشو. په هغې کې سټریټ فایرینګ وشو چې په هغې کې دوی ګراوند قبضه کړی و. په هغې کې سټریټ فایرینګ وکړو چې په هغې کې زموږ 15 تنه شهیدان شول، ورسره په 11 کسان زخمیان وو. خو بیا هم جرګه ښه په منظمه طریقه سره روانه ده. د اوس تیاریانې روانې دي. د هرې ضلعې دپاره ټینټونه کېږي، مرکزي ټینټونه هم لګېږي، جرګه حال هم تیاریږي، ورسره هر انتظامات چې کوم دي